ساحله څنګه پیچوته یار ایسته کوي ملګری خو ډېر لرم او صادق را باندې خدای ګران ده خدای دې نه کړي چې څه پېښ شوي نه ډېر ناوخته یې که یاره تشویش کړې هغه صادق راغی ورور ته چېرته یاره څومره دې ناوخته کړه داسې وې ساحله خو کومه ورځ چې تا ونه ګورم هغه ورځ په ما نه تېرېږي ته خو زما ملګری نه زما ځان یې ځان زه هم همداسې صادق جانه څو دقیقې مخکې نه وې زړه مې ډېر خفه و چې اوس مې ولیدلې زړه مې ډېر خوشحاله شو ګوره نه پوهېږم چې څه تعویضونه دې په ما کړي الله تعالی دې ستاسو ملګرتیا همداسې ښه لري راځه همدا یې وخت ده ورته ووایه چې پیسې مې پکار دي صادق جانه څنګه سوچونه وهې یار ساحل ته لږ دخوا راشه ساحل یو 2000 روپۍ ته ضرورت لرم مالکۍ در سره ماته راکړي 2000 روپۍ یاره 2000 روپۍ خو به نه وي خو 1.5 روپۍ مې جیب کې شته وروره دا دې دا وخت دام ډېرې دي بیا به ګورو ماته اجازه ده راځه ورشه ساحله دا دې څه وکړو تا خو ټولې پیسې صادق ته ورکړې که نه تا خو ویلې کور ته سودا وړم مورجانې ته دوا وړم اوس کور ته چی وړې دا څه پیسې دي خو صادق پورې کې نه دي راځئ ساحله ستا هغه ګران ملګری صادق شو دا یو جمعه شو دلته ورته په انتظار ولاړې علي د دویانو پیسې دې چورته ورکړی صادق دا دې څه وکړه خو تا خو زما ډېر باور و خو تا د خلکو د خندا کړم خو زه اوس پوه شوم او ته یو مطلبي انسان وې دا بعضې خلک دومره در سره خوږ شي دومره در سره خوږ شي چې د زړه وینې درته درکوي چې کله مطلب پوره شي بیا دې یوازې پرېږدي او زه درنه زما پیسو ته نه ستا ملګرتیا ته ضرورت و خو تا ځان دې مرک کو تلیفون دې بند کړی نه نه نن نه بعد زه په هېچا باور نه کوم